سلامونه نیکې هیلې د یو بلې ویډیو سره تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. که چیرې تاسو د ډېر وزن نه، د وینې د غوړ نه، یا د جګر د چربي نه، یا د جګر د غوړ نه، یا د شکر د خطر سره مخامخ یې، دا ویډیو تاسو لپاره ده. دې کې ټولو نه غټ مهم رول د خوراک دی. که چیرې د سهار نه تر بېګا پورې ستاسو خوراک داسې شیان وي چې هغه ستاسو د وجود انسولین لوړ ساتي، یا ستاسو د وجود انسولین جګوي په وینه کې، نو په آینده کې نه ستاسو وزن کمیږي، نه مو د جګر غوړ سمیږي، نه مو د وینې غوړ سمیږي، او آینده کې د شکر او د فشار خطر سره مخامخ یاست. انسولین عموما تاسو به نوم اورېدلی، یا د شکر مریضان چې د انسولین کم وي، چې کله شکر ورته پیدا شي. دا پنکریاز یو برخه ده د وجود، دی نه مخکې موږ په پنکریاز باندې ویډیو کړې ده. انسولین تولیدوي. انسولین عموما هغه وخت کې زیاتېږي په وجود کې کله چې ته خواږه شیان خورې، یا نشایسته خورې، کوم چې په آخره کې بورې ته اوړي په وجود کې. کله چې انسولین په وجود کې بیا په وینه کې زیات شو، دا څه کوي؟ همغه خوراک چې ته استفاده کوې، کوم خوراک چې تا وکړه، همغه نه د وجود د انرژي تولید کوي، او چې کوم اضافه شي هغه بیرته په وازده باندې بدلیږي. نو کوم آلریډي خوراک، کوم وازده چې ستا په وجود کې جمع ده، هغه نه استفاده کیږي. نو د دې لپاره پکار څه ده؟ داسې خوراک باید وکړي چې ستاسو د وجود انسولین په وینه کې زیات نه کړي. که ته سهار د خوب نه راجګېږې او د سهار په چې کې ملایي خورې، مربا خورې، شات خورې، او کیک خورې، کلچې خورې، بیا په سهار کې معده خالي وي، ته چې دا شیان معدې ته په شینه سهار کې ورواچې، دا انسولین په وینه کې بیخي زیاتوي. کوم څه کار کوي؟ همغه خوراک دی چې تا وخوړه، همغه څه پروسس کوي او څه په وازده باندې بدلوي، کوم چې د وزن کمولو هیڅ لار نه پیدا کیږي. که ته غرمه شورواوې خورې، که ته بیا وریژې خورې، که ته د نوشابو استفاده کوې، که ستا د کیک او د کلچو استعمال ډېر دی، ماخوستن ته وریژې او وچه ډوډۍ خورې، بیا پسې ویده کېږي. نشایسته چې په هر شي کې وي، لکه مکروني، وریژې، وچه ډوډۍ، کیک، کلچې، نوشابې، دې کې ټولو کې نشایسته او خواږه او بوره ده. دا ټول خوراکونه انسولین دومره زیاتوي. کله چې ته دا وخورې، ستا د وجود انسولین زیات شي، نو وجود صرف همغه خوراک استعمالي کوم چې تا وخوړه، کوم چې ستا په وجود کې سټور دی، کوم واز ده چې ستا په وجود کې ده، کوم چې ستا په حجراتو کې ده، دا نه استفاده کیږي. که ته داسې خوراک وکړې چې ستا انسولین په وینه کې زیات نه کړي، نو وجود به د انرژي دپاره بیا هغه بوره استعمالي، هغه خوږوالی، هغه وازده استعمالي کوم چې تیاره په وجود کې سټور ده. ستا د جګر نه به کوم وازده چې په جګر باندې ده، دا به راوباسي او هغه به استفاده کړي. مثلا که په سهار کې ته جوش کړې هګۍ وخورې، بغیر د ډوډۍ او بغیر د کیک او د کلچو د شیانو نه، او ورسره یو پیاله چای تریخ چې بوره پکې وانه چای، یا کافي، یا ورسره یوه مڼه. غرمه هم داسې خوراک وکړئ، پروټین داره خوراک، مثلا لوبیا، نخود، بغیر د ډوډۍ د شیانو نه، یا د چرګ سینه هغه په اور باندې پخه شي، سلاد، میوه‌جات، داسې میوه‌جات چې خواږه ډېر چې ډېره خوږه نه وي، او ماخوستان هم همداسې خوراک. نو دغه ټول شیان که تاسو دغه خوراک تر یوې میاشتې پورې داسې ادامه ورکوئ چې ډېر پروټین داره خوراک وکړئ، او کم خوراکونه چې نشایسته لري، یا کم خوراکونه چې بوره لري، دا استفاده نه کوي، تاسو به په یوه میاشت کې خپل وجود کې د وزن کمېدل هم وګورئ، د جګر چربي به هم کمه شي، د وینې غوړ به هم نورمال شي، او بیرته به ستاسو وجود نورمال حالت خواته روان شي. او که نه په دې رقم باندې چې ته نوشابې هم خورې، غوړ هم خورې، کړایان هم خورې، وریجې هم خورې، وچه ډوډۍ، کیک، کلچې، انرجیانې، دا هیڅ کله ستا وجود نه پرېږدي، ځکه چې انسولین زیاتوي په وجود کې. دا هیڅ کله ستا وجود نه پرېږدي چې کوم آلریډي ستا سټور دی په وجود کې، کوم ذخیرت چې د انرژي ده په وجود کې، کوم واز دی چې په وجود کې دي، چې دا استفاده شي. نو دې سره به انشاءالله دا تاسو یوه میاشت عملي کوئ، یوه میاشت بعد بیا تاسو خپل وجود کې تغییر وګورئ، وزنونه هم برابر شي، او کوم خطراتو سره چې مخ یې هغه نه به هم بچ شئ. او دا باید عمري همیشه خپل خوراک په همدې رقم باندې وساتئ. مننه، خوشحاله اوسئ.